په دې قران کریم کې چې څومره سوراتونه دي نو یو سورت پکې والضحا هم ده. د والضحا لفظ ډېر ترجمه حضرات مفسرین کړي دي خو ډېر خواناکه ترجمه علامه علوسی کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې سورۃ وحی بن شوی و وحی. نو مخالفینو دا پروپاګاندا وکړه چې د خدای پرې خو مخالف خاره زمانہ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم غمزده غوندې شو چې یا الله دا دې څه وي. نو دا صورت راغی چې درې مهربانای در باندې کوم او بیا د درې قسمه خلقو به خیال ساتي. په دې صورت کې دا الله د درې مهربانو ذکر دی په جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې او بیا د درې قسمه خلقو ذکر دی چې تبه د دې درې قسمه خلقو خیال ساتي. والضحا اوس خبره د پیغمبر تسلی کوي او دې شفقت او دې مینه ته ګوره. اوس د خدای څخه کار دی قسم خوړل. قسم خو به زخرمه چې ستا تسلی کومه چې کمزور ما بیکار ما چې یقین دې ناراضي